د پښتنو تاریخ دا دی چې د افغانستان بنیاد چې کې شوی دی د ماډرن افغانستان، نو د دې فاونډر خو احمد شاه بابا ګڼلی شي، خو دا میرویس نیکو د دې بنیاد یې دی. او میرویس نیکه چې دی په خپل دومره هوښیار نه و، دا د هغه مور وه نازو انا، د هغې په مشوره باندې میرویس نیکه د افغانستان بنیاد یې دی. نو په پښتنو کې د زنانو کردار او درناوی او پویا دا د زمانو راسه دا او یبه خو کنن سب مشران یا پرونه یا په دې یریږي چې دا زما عزت ته نقصان دی، نو تاسو د هغې موازنه په دیو کې چې مسلې په تعلیم یافتو خلکو کې ډېرې دي که په بې تعلیمه کې ډېرې دي. بې تعلیمه خلکو کې هم مسلې شته کنه، یوازې تعلیم یافتو کې خو نه دي. نو مونږ تعلیم ګناهګارو. تعلیم چې دی ما تا ته وختي دا خبرې مونږ کولې، نو ما تا ته ووایي چې صحیح تربیت چې دی دا د ټولو مسلو حل دی. که مور او پلاري که استازي چې د یو ماشوم د یو جینۍ او که هلکي د هغې تربیت داسې وکړي چې هغې په ټولو خبرو باندې پوه کړي. لکه زه چې برطانیې سره د خپل وطن تعلیم مقابله کوم، نو ما ته دا ښکاري چې هغې په پرایمري تعلیم باندې د ټولو نه زیات زور اچوي. بل د هغې ماشوم چې دی چې تاله جواب درکوي، نو هغه سوچ کوي، د علم په بنیاد باندې سوچ. زمونږ که مشر هم تاله جواب درکوي، نو هغه د خپل سټیټس په بنیاد باندې سوچ کوي. نو د سټیټس په بنیاد او د علم په بنیاد جواب کې د ځمکې او د اسمان فرق دا پوخوالی په ماشوم کې هغې په پرایمري سکول کې او په های سکول کې اچي. که تاسو وګورئ نو په امریکا کې په انډرګریډ سټډیز باندې ډېر زور کیږي. د هغې بی سکول چې نو دا ډېر ګران کاري په امریکا کې، خو په برطانیه کې جی سی ایس سی باندې هغې زور اچي په سکول باندې. نو هغې ماشوم چې او لیول وکړي او ای لیول بیا ورسي، نو هغه دومره جوګی چې جان میجر په شان وزیر اعظمي په ماډرن ایج کې، نو هغې په سکول باندې په های سکول باندې په دغه لیول باندې ډېر زور اچوي. نو که دغه زور مونږ دلته په تعلیم باندې واچو چې ماشوم مونږ په دې خبرو باندې پوه، د ټولو نه غټه خبره مونږ به لږه بلنډ شو، دا خبرې خو دغه نه دي، خو د سیکس باره کې چې کومې خبرې دي ټیک شو، دقه یرې زمونږ تعلیم دغه کې تعلیم په لار کې دا ټولو نه هرډل دی چې ماشومان خپلو کې یو ځای شي، نارینه او زنانه. نو هغې کې دغې خطرې د وجې مونږ د قوم مستقبل جوړه کوو. نو که دا ماشومان په دغې باندې پوه کړی شي چې لکه اسلام دی، مونږ اسلام ته ګورو، نو اسلام کې مونږ وایو چې دا ګناه دی. ته ځان ته سوچ وکړه، زه دې ځان ته سوچ وکړم چې زمونږ تربیت کې د څومره خلکو لاس دی. زمونږ د پلار تره ماما نه والی د ټول کلي لاس دی زمونږ په تربیت کې، چې مونږ بې ځایه لیدلي یو نو کور ته یې راشړلي یو، پلار ته یې رالویلي دي چې دا زوی مې د بې ځایه لیدلی و. نو د دې ټولو خلکو زمونږ په تربیت کې لاس دی. نو یو بچی چې د هغه نه مور دعوه کوي او نه پلار دعوه کوي، آبا په معاشره کې څنګه د هغه به څه مستقبلي، د هغه ذمہوار به څوک. نو اسلام چې ایلیګل ریلیشنز چې دي دا منې کړي دي، د دې وجه منې کړي دي چې هر انسان پیدا کیږي د هغې ذمہوار او دعویدار دي. د هغې ذمہوار او دعویدار دي، د آبه لکه د سپو د خرو په شان لویږي او د معاشرې دپاره به ناسوري. نو زمونږ مشرانو له زمونږ استادانو له دا تربیت د خپلو ماشومانو په کار دی چې بچې مونږ په تاسو باندې باور کوو، مونږ تا سکول ته لیږو، خو تا یو غلط حرکت چې دی نو دا ټول مقصد د تعلیم غر کول